सूरत इब्राहिम आयत नंबर 38 ना तर द आयत नंबर 43 پورې په دې آیاتونو کې د ابراهیم علیه السلام هغه واقعه او دعاګانې او طریقه د وسیلې ذکر کوي. پرون سبق کې دا خبره تیره وه چې ابراهیم علیه السلام خپل وړوکې بچي او خپله ځوانه بیبي په یو داسې واده کې چې هغه یعنی هغه ځای کې اوسېدل نه کېدل په ظاهره باندې غیر ذی زرعه د فصل خاوند نه وه اوبه پکې نه وي د اوسېدو وسایل پکې نه و خو د الله په حکم یې هلته پاتې کړله. را روان شو دعاګانې کوي په دعاګانو کې وسیلې ذکر کوي. یا الله ما ستا دپاره ستا د کور په خوا کې خپل بعضې بچي آباد کړل. اوس زړه کې یو فکر دی یو درد دی الله ته د هغې سوال کوي چې یا الله ته خو په زړونو باندې واقف یې. نو په دې آیت کې د الله تبارک وتعالی هغه قدرت ذکر کوي چې الله په هر یو څیز باندې باخبره دی. الله ته د زړونو کې دننه څه دي معلوم دي. سترګو کې دننه څه ګرځي را ګرځي خیانت کوي نو هغه الله ته معلوم دي. تعلم خائنة الاعین د سترګو هغه خیانت هم الله ته معلوم دی. نو دا ذکر کوي ربنا ای رب زمن انک تعلم بشکا تا ته خو پته ده ما د هغه څه نخفي چې موږ په زړه کې پټو. زړه کې دی وخت کې د ابراهیم علیه السلام د بیبي او د بچي فکر دی که نه چې یا الله زما په زړه کې د دوی فکر دی نو ته ترې نه واقف یې تا ته دا معلومه ده. وما او هغه څه نعلن چې موږ ښکاره کوو هر انسان چې په زړه کې څه پټ ساتي او په خوله چې څه ښکاره وایي دغه دواړه الله ته معلوم دي. وما یخفا اوس پکې عموم پیدا کوي چې په الله باندې پټ څه څیز هم نشته. وما یخفا علی الله او نشته پټ په الله باندې من شیئن څه شیز فی الارض نه په ځمکه کې ولا فی السما نه په اسمان کې نه په اسمان کې داسې یو څیز شته چې هغه به د الله نه پټ وي نه په ځمکه کې داسې یو څیز شته چې هغه به د الله نه پټ وي. ځکه موسی علیه السلام سره په زړه کې دا فکر پیدا شوی چې زما د بچو او زما د بیبي به څه کېږي. الله تبارک وتعالی ورته د 12مې سپارې په سر دا مسئله تیره وه. وما من دابة في الارض الا على الله رزقها په مخ د ځمکه یو سالرونکي څیز داسې نشته چې هغه ته به الله رزق نه ورکوي. هر څیز ته الله رزق ورکوي. د موسی علیه السلام په زړه کې راغلل چې ما ته خو الله تبارک وتعالی کار او ډیپټي وسپارله او زه کار پسې روان شوم نو بچي او بیبي هغوی به څه کوي الله په زړونو باندې پوهېږي چې په زړه کې څه تېرېږي. داسې ورته ونه وی چې موسی په زړه کې دې څه تېرېږي بس فوراً یې ورته ووی مخې ته یو کاڼی پروت و وی دا کاڼی په دې خپله امسا ووهه. داسې پوهېږي کاڼی په امسا ووهلو په کاڼي کې دننه بل کاڼی دی. که تاسو لیدلي دا بعضې کاڼي داسې بلکل چې کوم دی نو پټ پټي او بلکل کور کوري هغې کې دننه بل کاڼی و وی دغه م وه په هغې کې دننه دریم کاڼی و په هغه دریم کاڼي کې دننه یو چینجی دی د هغه چینجي په خوله کې شنه پاڼه ده. چینجي چې دي دی دا شنې پاڼې خوري او د دغې شنو پاڼو نه هغوی چې کوم دی نو خپله زندګي تیروي او هغه بیا دا وایي هغه چینجي دا وی سبحانه من یرانی پاکی د هغه ذات لره چې ما ویني ويسمع کلامی زما خبرې موري
ويرزقني ولا ينساني او ما ته رزق راکوي ایر کړی نیم ایر کړی نیم د الله نه څه ایر نه دي د الله نه څه غیب نه دي د الله نه څه پټ نه دي هر څه الله ته ښکاره دي. سورت انعام کې تیر شول یو ونه کې څومره پاڼې دي او څومره ترې راډوړېږي او څومره پکې پاتې کېږي د دې علم الله ته دی. ونه به ما او تا کوي په کور کې خو ما او ته یې پاڼې نه شو شمارلی ما او تا ته یې د پاڼو پته نشته ما او تا ته یې دا پته نشته چې څونه پاڼې راغورځېدلې دي او څومره ځوړندې دي او چې راغورځېږي څومره بازۍ اړوي. دا وما تسقط من ورقة الا يعلمها یو پاڼه د ونې نه راغورځېږي مګر الله ته علم دی د هر څیز علم دی د اوچو علم دی د لمدو علم دی ځمکه کې دننه څه دي ځمکې د پاسه څه دي د دې ټول هر څه علم الله ته دی. دا ذکر کوي دې ته د الله قدرت وایي. هغه ابراهیم علیه السلام د الله د قدرت اظهار کوي. وما يخفى ندی پټ علی الله په الله باندې من شیء سسیز فی الارض پس مکه کې ولا فی السماء نه په اسمان کې. الحمد لله الذي ټول تعریفونه هغه ذات لره دي د الله تعریف د الله شکر ټول تعریفونه هغه ذات لره دي زما شکر د هغه ذات د پاره دی. وهب لی چې ماته راکړي دي علی الکبر په بوډاوالي کې اسماعیل و اسحاق اسماعیل علیہ السلام امراکړلو اسحاق علیہ السلام امراکړلو دواړه بوډاوالي کې شوي. اسماعیل علیہ السلام یې ډیر په سوالونو غوښتو الله ورته ورکړلو یو کم 100 کاله عمر په دغه وخت کې د ابراهیم علیہ السلام نن مثال عمر 14 کاله پس ورپسې بغیر د سوال نه بغیر د غوښتو نه دا چې کوم دی اسحاق علیہ السلام شو نو 112 سال 112 کاله عمر و دواړه په بوډاوالي کې شوي. 14 کاله اسحاق علیہ السلام د اسماعیل علیہ السلام نه کشر دی. چې کله امتحان کې ابراهیم علیہ السلام د اسماعیل علیہ السلام کامیاب شو نو بیا ورته الله اسحاق علیہ السلام ورکو او بیا ورته وی چې د اسحاق علیہ السلام نه بدرته سلسله نسب د انبیاء چلوم نو ابراهیم علیہ السلام ته ابو الانبیاء وی د انبیاء پلار د اسحاق علیہ السلام نه په زرګونو بلکې یو روایت کې راغلی دی چې د یو څو پیغمبرانو نه علاوه دا نور ټول پیغمبران د اسحاق علیہ السلام په اولاد کې دي دا ټول د بنی اسرائیلو د یو څو نه علاوه. یو روایت کې دی چې د موسی علیہ السلام او د عیسی علیہ السلام ترمنځ 4 پیغمبرانو 4 او موسی علیہ السلام د اسحاق علیہ السلام نه د 100 نه زیات کاله پسو 100 کالو نه پکې زیات وخت تیر شوی دومره زمانہ پس چې کم دینو راغلی نو دا الحمدلله الذي ټول تعریفونه هغه ذات لره دي شکر هغه ذات لره دي وهب لي چې ماته راکړلو علی الکبر په بوډاوالي زما باندې اسماعیل و اسحاق علیہم السلام ان ربی بیشکا زما رب لسمیع الدعاء البتہ قبل ان کی دا دعا دی. ابراہیم علیہ السلام تعلیم ورکی منگ او تاسو تا تعلیم را کئی چې دا اللہ نه سوال کوي قبل ان کی ذات اللہ دی اوریدون کی ذات اللہ دی. سمیع مانا دو رازی قبلیدل اوریدل اصل کې چې خبره ووریدل شي نو هغه ته بیا قبلیدل راځي. خلق وای کنه چې کله ته د یو سړی او کار سر ته نه رسې ویل زما دا خبره ته اورینا معنا دا چې ته زما دا مدعا قبلینا وی الله تبارک وتعالى د دعا قبلون کړي. اوس بیا مخکې دعاګانې کوي ربي ای رب زما اجعلنی مام جوړ کی مقیم الصلاة د منځ قائمون کې ما د منځ قائمون کې اقامت الصلاة منځ په خپل وخت جمع سره د خپل شرایطو مطابق کول دې ته اقامت الصلاة دا د مؤمن پہچان دی. ځکه منځ د مؤمن معراج دی. دا داسې الفاظ نه دي
چې بسته به چې معراج څه ته وایي. معراج ویل کېږي پاس خطو ته. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې د الله ملاقات ته تللی و هغې سفر ته څه وایي؟ معراج. نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې لاړو د الله سره ملاقات وکړو دغې واقع ته معراج وایي. مونځ د مؤمن معراج دی. په مونځ کې 15 وخته مؤمن د الله سره ملاقات کوي. د الله ملاقات ته تللی و که نه؟ د الله سره ملاقات دی پکې عزیزانو. چې مونځ یو سړي وکړي او دې قسم وخوري چې ما د الله سره خبرې وکړي، دې په دې قسم کې رښتونی دی، دې په دې قسم کې بری دی، حانس نه دی، د ده دا قسم صحیح دی، زه د الله سره خبرې وکړي. مونځ د مؤمن معراج دی. مونځ د شهنشاه دروازه ټکوي. ګوره ستا چې یو کار وي، یو حاجت دی وي او ته د چا کوڅې ته ځې او دروازه ډبې، کله خو به دروازه کوله وکړي که نه؟ چې بلکل چې کوم دی ځان یې سخت کړي وي اخر کې به وي دروازه ورته کوله وکړه مړه دنه نه خلاصي. دا د شهنشاه د الله دروازه ډبوي. نو په مونځ باندې به د الله نه هر څه غواړي. ځکه ابراهیم علیه السلام وی ما مونځ ګزار کې او زما اولاد هم مونځ ګزار کې. ځکه پرون تیر شوي وی یا الله دا خپل بچي مې ستا د کور محرم ستا د عزتمن کور په خوا کې دیره کړل د پاره د دې چې دوی مونځ وکړي. د خپلو بچو په مونځ کې ازیري اخله، خپل بچي په پابندۍ سره مانځه ته راوله او خپلو بچو ته د مونځ ترغیب کوه. حدیث شریف کې راغلی دي د خپلو بچو تربیت کوه. د مونځ ورته وایه چې د 7 کالو وي. د 7 کالو نه مخکې پې څه حکم نشته. چې د 7 کالو شي د مونځ حکم ورته کوه. ځان سره یې مانځه ته ودروه. چې کله د 10 کالو شي د کوڅو کې د مانځه په وخت ګرځي نو افسوس سړي ته ورشي چې دا ماشومان په دې کوڅو کې منډې تړې وي په وخت د مانځه. ګوره پلاران ورته دا نه وایي چې مانځه ته لاړ شه. د پلار نه دی نه یریږي چې مانځه ته راشي. نو خپلو بچو تربیت پکار دی او په مونځ باندې وخا وضربوهم علیها وهم ابناء 10 سنین. چې د 10 کالو یې په مانځې وخه، په مانځې وخه. منګ او تاسو یې د دنیا په تاوان وخو، د دنیا په تاوان چې پیالې دې ماته کړې ده یا بل څه تاوان دې کړی دی په هغې یې وخو او په مونځ باندې نه وخو. همدغه وجه چې بیا بې المازه لوي شي. بیا چې لوي شي بیا بدعمله شي. الله دې زمونږ او ستاسو بچي د بدعملتیا نه وساتي. ځکه د بچو بدعملتیا دا د مور او پلار عذاب دی. دا الله مور او پلار ته عذاب ورکوي. الله دې زمونږ او ستاسو د ټولو مسلمانانو بچي د بدعملتیا نه وساتي. او په دې خوشحالېدل پکار دي چې مونځ او دس کوي او جومات کې کینی، مدرسې کې نیکانو خلکو سره تعلقي. او عزیزانو خپل بچي ګورې د موبایل نه لرې وساتئ. که ته وایې چې بچي مونځ ګزار کوم او دینداره کوم نو د موبایل نه لرې وساته. دا ګورې د زمانې غټ دجال او شیطان دی. دی خلک چې کم دی نو ډېر زیات هغه چې کم دی نو ګمراه کړل. څنګه چې پرون ابراهیم علیه السلام ویلي چې رب انهن اضللن کثیرا من الناس. د هغه په زمانه کې بوتانو ډېر خلک ګمراه کړي وو. نن موږ دا ویلی شو په دې خبره کې موږ په حق یو چې الله دا موبایل دا فتنه د دې معاشرې نه ختمه کړي. دی ډېر خلک ګمراه کړل، دی جینکې ګمراه کړلې، هلکان یې ګمراه کړل، بچي یې ګمراه کړل، د مور او پلار یې نافرمان کړل او هغې بد عمله کړل. نو بیا بدعمله شي نو بیا به یو علم پسې او بل علم پسې او تعویزونو پسې او پیرانو پسې. یاره وي دا بچی مې ډېر بدعمله دی څه تعویز وله وکړه. نو که دا په تعویزونو کېدله نو نبی علیه السلام به د مشرکین مکه ته یو تعویز نه و کړی. دا مشرکین مکه د نبی علیه السلام خپل خاندان نه و، خپل ترونه نه و، خپل چې کم دی نو د ترونو بچی نه و، خپل نسل قام قبیله نه وه. څومره به پې دردېدلي او خفه شوي. لیکن دا په تعویزونو چرته کېږي عزیزانو؟ د دې به تربیت کې تربیت. ابراهیم علیه السلام او دعاګانې به بچو ته کې. ښه بچو ته به دعاګانې کې، بچو ته به خیرې نه کې.
رب اجعلنی اے رب زما اگرزے ما مقیم الصلاة د منس قائمون کی ومن ذریتی او زما پاولاد کم د منس قائمون کی جوڑ کا ربنا اے رب زمنگا وتقبل دعا او زما دا دعاگانی قبول کا زکا قبلون کے ذات سوک دے اللہ سورت بقرہ کم تیرو چکل ابراہیم علیہ السلام خانہ کعبہ جوڑا کا وی یا اللہ دا زمانہ قبول کی کلم چس عملو کی کلم چ نیکیو کی کلم چ عبادتو کی کلم چ صدا اللہ یادو کی نو بیا ور پس دعاو کوي یا اللہ دا قبول کی یا اللہ دا قبول کی اللہ دې زمونږ استاسو ټول عملونه قبول کی او الله تبارک وتعالی دې زمونږ مخکې تیری شوی روجي ام په خپل دربار کې قبول کی چا حجونه عمرې کړي دي ام دې په خپل دربار کې قبول کی چا قربانې کړي دي ام دې په خپل دربار کې قبول کی او الله دې را روانې روجي را باندې په خیر خیریت سره تیری کی ربنا اغفر لي اے رب زما معاف کی ما ولی والدی او زما مور او پلار د بچو د پاره دعا کې نو د مور او پلار د پاره بم دعا کې د بچو حق دی نو د مور او پلارم حق دی وی زما مور او پلار معاف کی دلته یو اعتراض دی اعتراض داری چې د ابراهیم علیه السلام مور او پلار په کم دینو قرآن نه خو ثابت دی چې د ابراهیم علیه السلام پلار مشرک کافرو او مړم په کفر او په شرک باندې دی بیا دعا ورته څنګه کړې ده مشرک کافر کدی پلار مینو دعا ورته نه کې دا غي جواب په سورۃ توبه آیت نمبر 114 کې تیرو ابراهیم علیہ السلام وما كان استغفار ابراهيم لابيه الا عن موعده وعدها اياه فلما تبين له انه عدو لله تبرأ منه دا ابراهیم علیہ السلام دعاګانې تر هغه وخت کولی چې تر کومه وخت ابراهیم علیه السلام ته دا پته نه وه چې زما دا پلار په حقیقت کې مشرک کافر دی چې کله ورته پته ولګېدله بیا ورته دعا نه ده کړې دویم دا دی چې دی ورسره یو واده کړې وه او واده یې پوره کولی وي تاله به زه د الله نه سوال کوم دریم دا دی چې دا سوال دلته کې د مغفرت داسې نه دی دا مقید بشرط هدایت دی چې یا الله زما پلار او مور ته هدایت نصیب کې کافر سړي ته که رشتہ دار دی وي او که پردي وي داسې دعا ورته کولی شي چې یا الله دته هدایت نصیب کې دا دعا کولی شي کافر ته او چې مرګ په کفر شوي نو بیا ورته دعا نشي کولی نو دا او مور د ابراهیم علیه السلام حسن بصری رحمت الله علیه فرمای وی هغه مؤمنه وه هغې په ابراهیم علیه السلام ایمان راوړی و مؤمنه وه وللمؤمنین او ټولو مؤمنانو ته معافي وکړي دلته مفسرینو یو حدیث نقل کړی دی ډیر ښکلی حدیث دی عزیزانو ټول حدیث د رسول الله صلی الله علیه وسلم ښکلی دي ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم ښکلی خبرې به کولې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وی څوک چې مؤمنانو ته دعا کوي مؤمنانو ته نو الله تبارک وتعالی د مؤمنانو په تعداد د انسان ته نیکی ورکوي پاک کټیم نغ دی لکه تاسو وی په دې کې د ابراهیم علیه السلام ویلي دي موږ هم وایو یا الله ټول مؤمنان وبخي دا نن په دنیا په مخ د ځمکه په اربونو مؤمنان دي تا ته په اربونو نیکی ملو شي بیا زه تاسو ته پکې یو نکته ښیم مونځ چې ته کې نو مونځ ځان له یو عمل دی ځان له د هغې یو ثواب دی د مؤمن معراج دی یو لوی عمل دی خو په هغې کې په یو ټکي باندې دا نیکۍ تا ته راځي کله چې موږ په اتحیه ناست یو او موږ په اتحیه کې وایو چې السلام علینا وعلى عباد الله الصالحین یا الله په موږ باندې سلامتیا وکړي دا دعا ده که نه وعلى عباد الله الصالحین او د الله په ټولو نیکانو بندګانو نو مخ په ځمکه به نیکان بندګان څونه وي دعا دې وکړه که نه په دغه یو ټکي درته د نیکانو بندګانو په تعداد ثواب بیل میلو شو دا د مونځ نه بیل دی هغه د مونځ ثواب بیل دی دا پکې بیل ثواب دا شانتي اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنه
دا آتنا نه دی نه دی کې دا نا دی دا نا معنا دا منګه ټول دې ته متکلم صیغه وي د جمع نو منګه ټول چې کله تا ته د دې معنا درځي او منګه ټولو نه ته واخلي ټولې دنیا مؤمنان د ټولې دنیا مؤمنان نو تا ته به الله تبارک وتعالی په دې ټکي د دنیا د مؤمنانو په تعداد نیکې د مونځ نه علاوه درکړي د مونځ نه علاوه د الله تبارک وتعالی څنګه عجیبه چې کم دی نو رحم او کرم دی ځکه وی تو سمجھتا ہے کہ یہ قطرہ ہے یہ وہ قطرہ تو نہیں تو سمجھتا ہے کہ یہ ذرہ ہے یہ وہ ذرہ تو نہیں یہ وہ قطرہ ہے جو دریا بھی بہا سکتا ہے تا تبخکاری قطرہ تا دینا دریاب جوڑی گی یہ وہ ذرہ ہے جو طوفان بھی لا سکتا ہے تا تبخکاری یہ وہ ذرہ دا غین بدرتا اللہ طوفان جوڑ گی دا نو لہذا پدی لگ لگ باندی اللہ سمر ثوابو نور کئی ځکه ابراهیم علیه السلام دا سوالونه او دا دعاګانې کړي دي او موږ او تاسو ته څنګه تعلیم را کړی دی چې داسې دعاګانې کوه داسې یوم یقوم الحساب په کومه ورځ باندې چې قایم شي حساب ګوره دعاګانې موږ په دنیا کې کوو که نه ځان له مو خلکو ته او موږ ته هم خلک کوي خو دلته په دنیا کې پته موږ ته نه لګي د دې دعاګانو پته به کوم ځای لګي په ورځ د قیامت حدیث شریف کې راغلی دي وی په ورځ د قیامت با بعض انسانانو ته الله دې موږ هم په هغه انسانانو کې واچوي د ثوابونو انبارونه به ورته ورکړي انبارونه پنډونه بوجونه دی به وی یا الله دا ثوابونه دا نیکې ما نه دي کړې دا د کوم ځای نه دي الله به ورته وي دا ستا دعاګانې وي چې تا په دنیا کې ځان ته کړې وي او دا هغه دعاګانې وي چې تا ته خلکو کړې وي نو ځکه ابراهیم علیه السلام یوم یقوم الحساب چې د حساب په ورځ باندې د تلې په غاړه ولاړي او یو ذرې ته ضرورتي وي په هغه ورځ باندې یا الله دا مؤمنان ټول وبخي دا مؤمنان ټول یا الله د ابراهیم علیه السلام دا دعا موږ ته ولګي دا موږ ته را نصیب کړي ولا تحسبن الله د دې ځای اوس تخویب ذکر کوي تخویب دا دی تسلی ورکوي رسول الله صلی الله علیه وسلم ته چې دا خلق لګیا دي ظالمان او ظلم کوي نو ستا څه خیال دی چې ګنې الله ته به د دوی پته نی نو ناوې دا ګمان چرته ونه کوي چې خلق به لګیا وي ظلم به کوي او الله ته به پته نه وي چې دا خلق ظلم کوي لګیا دي وې دا ګمان ونه کوي هر پیغمبر باندې خپل امتیانو ظلم کړو او نن مخ په ځمکه باندې ظلم شروع دی لګیا دی په فلسطین کې او په کشمیر کې په برما کې په چیچنیا کې په بوسنیا کې په عراق کې او په شام کې حقیقت دا دی چې د مسلمانانو په ټولو ملکونو کې نن ظلم شروع دی لګیا دی دا الله تبارک وتعالی پیغمبر ته ویلي د تاکید صیغه راوړي دا هرگز ته دا ګمان اونکه دا ګمان دی په الله را نشي چې ګنې الله به خبره دی خدا قرآن کې ما تاسو ته سو پیری دا خبره در یاده کړې ده چې قرآن کې متلونه ډیر زیات دي دام یو متل دی متل دی په پښتو کې مونږ او تاسو وایو وی لوري ووره ته انګورې ویم تا ته کله کله انګور ته خبره اوري نو هغه لور ته ووایي کله انسان یو سړی ته خبره اوري نو بل ته ووایي اورولي هغه یو بل کستوي او ویې بل ته دلته الله ویلې پیغمبر ته خو اوري مونږ ته تاسو دا ګمانو نه کې چې الله د ظالمانو د ظلم نه بې خبره دی الله د ظالمانو په ظلم واقف دی پوی دی دا مهلت ولې ورکړی دی دا غي جواب هم کړی دی سورت آل عمران کې تیر شوی وی دا مهلت می ورته ځکه ورکړی انما نملی لهم لیزدادوا اسما چې ګناونه ډیر شي دا می ورته د دې وجه ورکړی دی دلته کې وی رستو کړی می دی یو بل ورځ ته چې په هغه ورځ رونی سم
نو بیا به ته وګورې دا چغې بیا به ته د هغې حالات وګورې دا ذکر کوي ولا تحسبن الله او هرگز ته چې کوم دی نو ګمان مه کوه په الله باندې غافلا د بې خبرې عما د هغه څه نه یعمل الظالمون چې نن دا ظالمان څه کوي ظالمان چې کوم عملونه کوي دی باندې د الله د بې خبرې ګمان مه کوه الله واقف دی نو سوال پیدا شو الله رانیسي ولې نه الله ورته سزا ولې نه ورکوي الله غرق او تباه ولې نه کوي وی دې رستو کړي دي انما یؤخرهم بشک الله دې رستو کوي لیوم یو داسې ورځ ته تشخص فیه الابصار چې په هغې کې به غړېدلې پاتې شي سترګې بقې به پاتې شي سترګې پښتانه وایي سترګې بقې راووتې دا که تا لیدلي وي چې کله انسان سره داسې یو سمدستي یو ناشنا کار وشي که نه نو دا سترګې ټغې په ټغې پاتې شي دی چې کوم دی نو کولو په کولو پاتې شي دی بلکل غړېدلې او بکې پاتې شي په وخت د مرګ هم داسې کېږي که تاسو کتلي اکثر د مرګ په وخت باندې سترګې غړېدلې پاتې شي بیا ورته خلک چې کوم دی نو بندي کړي چې وخت پکې تیر شي بیا نه بندېږي نو دا الله وی دوی مې اکې ورځې ته ایثار کړي دي د مرګ ورځې ته مې ایثار کړي دي چې په مرګ په ورځ باندې سترګې غړېدلې پاتې شي که نه بیا به سترګې وغړېږي یو خبره چې کوم دی نو پکې دام ده دام پکې چې کوم دی نو مقصد کیدی شي چې الله وایي د دې سترګې به وغړېږي خلک وایي که نه یو سړي سترګې پټې کړي ویله که دا سړی ډېر پټ سترګې دی سترګې پټې کړي وي ظلم کوي لګیا وي زیاتې کوي لګیا وي بیا چې کله په هغه ظلم او زیاتي کې رونیویلی شي او په سزا کې راشي نو بیا ورته خلک پیغور ورکوي سترګې دې وغړېدې سترګې دې وغړېدې الله وایي دوی مې اکې ورځې ته ایثار کړي چې دې سترګې به وغړېږي دوی به راویښ شي دوی به بیدار شي دا ورځ کومه ورځ ده دا ورځ هغه ورځ ده یا خو دا د عذاب ورځ ده چې کله عذاب راشي نو دی به حق بک حیران شي چې دا څه وشو ما خو دعوه کوله چې ما سره ټکنالوژي ده ما خو دعوه کوله چې ما سره د بټنې دي امریکې به دعوه کوله وي ما سره بټنې دي بټنې وي زه چې بټنې ووم وي په 5 منټو کې ټوله دنیا روانو 20 کاله په افغانستان کې تیر کړل ایسم پکې روان نه کړل په خپله د دلته نه روان وي جاړ لاړل کاږه واږه لاړل په خبره ورسېلي دا د عذاب ورځ ده دا د عبرت ورځ ده یا د دینه مراد دی د مرګ ورځ یا د دینه مراد د قیامت ورځ ده د قیامت په ورځ به د انسان دا سترګې غړېدلې په غړېدلې پاتې شي خلک وایي که نه پښتو کې مونږ وایو سترګې په ککرې کې دي نو سترګې خو په دنیا کې او په ژوندون او په ویښ هم په ککرې کې دي که نه کوم ځای دي دا د ککرې حصه ده که نه ککرې کې دي د دینه مراد دا دی چې سترګې هغه چې کوم دی نو غړېدلې وي بره نظر کوي لاندې طرف ته ګوري نه حدیث شریف کې راغلی دي قرآن کې هم راغلی دي ولقد جئتمونا فرادا په ورځ د قیامت به دا انسانان یوازې راځي کما خلقناکم اول مره څنګه مې چې په اول ځل دنیا ته یوازې لیږلی دی دنیا ته هر انسان یوازې راغلی دی بیا په دنیا کې خپلې پارټۍ او چې کوم دی نو جماعتونه او ډلې وغیره دي خو راغلی هر سړی یوازې دی الله وایي ما ته په آخرت کې یوازې راځي خو دنیا ته چې یوازې راتلو نو څنګه و بربنډ و ناسونت و خپې بلې خپې و حپاتن غراتن غرلا حپات خپې بلې خپې غرات بربنډ او غرلا ناسونتا په ورځ د قیامت بم دا هر انسان دکه شان راځي چې دا خبره نبی علیہ السلام وکړله مور بی بی عائشہ صدیقہ بنت صدیق هغه د حیا پیکر د حیا نه ډکه زمونږ استاد روحانی مور هغه ورته فرمایي یا رسول الله صلی الله علیه وسلم دا خلق چې د قبرونو نه روزي او بربندي نو دی خو به یو بل ته ګوري
دی خو به یو بل ته ګوري، دی به د یو بل شرمګاه ته ګوري. نبی علیہ السلام ورته دا آیاتونه ویل. تا نه دی ویلی، دا دې نه دی اورېدلی، هغه به داسې حال نه وي. شأن یغنیه لکل امرئ منهم یومئذ شأن یغنیه. د هر انسان به داسې حال وي چې د بل نه به مستغني وي، بل لا سکے چې ځان ته به هم نشي کتی. ځان ته هر سړی به د خپل ځان نم چې کم دی نو مستغني وي، ځان ته به هم نشي کتی. سترګې به بکې په بکې روتې وي، بره به ګوري، ښکته به نشي کتلی. حیران به وي که تا لیدلی وي کله کله سړی داسې په یو سوچ کې لاړ شي، داسې ګوري، ته به ورته ګوري چې دا سړی ما ته ګوري. ته ورته سترګو ته دا لاس هم داسې کوه، تا ته نه ګوري، ته ورته نه ښکاري، دی بل څه سوچ کې تلي. الله وی دا خلق به درله په داسې سوچ کې بوزم چې یو بل ته څه کوي چې ځان ته به هم نشي کتی، ځان ته به هم نشي کتلی. اخو د حیا نه ډکه وه، نو ځکه دا خبره وکړله. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته چې کوم دین وی چې دی ځان ته هم نشي کتلی. په دنیا کې الله دې نه راولي، الله دې نه راولي په موږ او تاسو هغه امتحان چې نن په فلسطین راغلی دی، چې نن په برما کې دی، چې نن په کشمیر کې دی، چې کله کله داسې خطرناک حالت راشي. دا دلته کې چې په 2008-9 کې بمباری کېدله په قبایلو او د سوات او د باجوړ هغه دغه راغلي وو متاثرین، د هغوی نه ما اورېدلي دلته په دې کلي کې په سکول کې کیمپ و چې هغوی وی چې موږ په داسې حال کې را روانو، وی زمونږ د زنانو لوپټه قدرې چا نه ولیدلې، برقه قدرې چا نه ولیدلې. موږ به خپلې زنانه د شپې چېرته غمخادې ته بوتللې، خو په داسې حال کې چې دا بمباري شروع شوه او دا ماټر ګولې را پرېوتلې او دا بمونه را پرېوتل او دا بمباري کېدله، نو د بعضې خلکو پکې د غوږونو پردیش لیدلې وي. ما سره دلته په دې سکول کې یو بابا مې لو شوي، زما د غوږونو پردیش لیدلي کوڼ شوی مکمل. راغلی د دې مټې نه بره یو ځای دی روډینګار ورته وي، روډینګار د هغې علاقې ته هم زه تلیم، روډینګار نه راغلی و، د هغه ځای نه چې کوم دی نو راغلی و. نو دغه شانتې د دنیا شي وی زمونږ زنانه خپیه بلې خپې او سرتور سر په دې غلونو کې منډې والي، هر څه ته ایرو. دا ورته پته نه وه چې برکه هم راغستل غواړي او لوپټه هم راغستل غواړي. صورت حج کې به راځي، الله تبارک وتعالی فرمایي دا خو د دنیا دی او دا زلزلې چې راغلی وي، اسلام 2005 کې چې زلزله راغلی وه په دې اسلام آباد کې یو هوټلو په هغې کې بربند خلک پراته وو، چې زلزله راغه هغه خلکو په دې سړک منډې کړلې، بربند روانو. دا پته هم چاته نه لګېده چې زه بربند یم، دا پته چاته نه لګېدله. دا خو د دنیا زلزله ده چې په قیامت کې زلزله راشي. الله دا ټول دنیا روانول غواړي، روانول قیامت کې زلزله راشي، ستوري م را پریوزي، نور سپوږمۍ م را پریوزي، دریابونه م روخیږي، دا ټول ارس روان شي. 40 ورځې به باران شوي چې یو جړک ورکړي، دا ټول ارس به ځمکه کې دفن شي، د خلکو به څه حالي. صورت حج کې د هغې هغه نقشه راوستې ده، وترى الناس سکارا، ته به ګورې چې دا خلک خو ټول نشه دي، ټالې وی وما هم بسکارا، نه دي نشه ولکن عذاب الله شدید، دا د الله سخت عذاب کې راغلي دي. الله دې موږ د هغه عذاب نه وساتي، الله دې موږ د هغه عذاب نه وساتي. دا ذکر کوي تشخص فی الابصار، چې په هغې کې به غړېدلې پاتې شي سترګې، مهطعینا منډې وهونکې به وي، منډې به وي. اسرافیل علیه السلام چې کله شپېلې ووي، دا خلک به د قبرونو نه داسې رابار شي. قرآن کې دي او حدیث کې دي لکه څنګه چې فصل راټوکېږي، داسې به د قبرونو نه رابار شي. هغه شپېلې پسې به منډې وي. یوم یدعو الداعی الی شیء نکر، په کومه ورځ باندې چې رابلي به هغه بلونکي چې کوم دی یو ناشنا څیز ته، او دوی به داسې خواره واره روان وي، هر سړی به د یو بل نه کأنهم جراد منتشر. قرآن کې دي لکه چې مولخان او تر شوي وي، او تر شي مولخان، او څوک داسې منډه وي څوک داسې، هر سړی به چې کوم دی لګیا دی منډې وي. مهطعینا مقنعی رؤوسهم، مقنعی اقناع دا ویل کېږي سر ښکته کولو تم او سر اوچتولو تم، مراد ترې نه دلته دا دویمه معنا ده. مقنعی رؤوسهم سرونه به اوچت کړي. اوس مې تاسو ته ووایي
یو بل ته به نشي کتې که نه ځان ته به نشي کتې نو لا يرتد الیهم طرفهم نه به راګرځي دوی ته نظرونه د دوی په ځان به هم نظر نشي اچولی چې زه بربنډ یم په ځان به هم نظر نشي اچولی چې زما څه حال دی بل ته به څه وګوري و افئدتهم هوا او زړونه به هوا وي هوا څه معنی ده زړه به حواس باخته وي زړه به اوتر وي زړه به الوتي که تاسو کتلی کله کله سړی یو ځای ته ځي نو هغه ځای ته لا وخت پاتې لا فاصله پاتې او دی داسې چې کم دی نو په یو حالت کې که نه دی وي چې بس سم ورپر مې کړلې دکه ټیم کې دا سړی ووي دا زړه مې سم ورالوزي زړونه به یې داسې الوتي یو معنی داره زړه به بېخبره وي زړه به بېهوشه وي زړونه دا ټول هر څه چې انسان ادراک کوي په زړه کوي زړه چې کار پرېږدي که نه الله دې په دغه بیماری کې څوک نه مبتلا کوي نو د زړه خطرناکه بیماری ده ځکه دا د ټول جسم بادشاه دی نو دا بادشاه چې بېسوری خو ټول هر څه ورسره بېسوره شي که نه نو زړه به بېسوره وي و افئدتهم هوا زړه به بېخبره وي بېهوشه به دا ټولې معنی دي د دې و افئدتهم هوا او زړونه به حواس باخته وي الله دې عمل کولو توفیق راکړي